السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو شي. راشد خان یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړ په ضحاک فاروقي د دوبۍ په نړیوال لیګ کې. داسې نور نړیوال خبرونه مې هم درته چمتو کړي دي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. راشد خان د شل اوريزو لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د شل اوريزو لوبو د توپ وهونکو، توپ اچوونکو او ورلونډرانو تازه درجه بندي خپره کړه چې افغان لوبډلمشر راشد خان پکې لومړی مقام خپل کړی دی. د نړیوالو شل اوريزو لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې راشد خان لومړی مقام خپل کړ. همدغه راز بل افغان لوبغاړی مجيب رحمان بیا په دغه نوملړ کې اتم ځای لري. د شاهین افریدي د واده مراسم پیل شول. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی شاهین شاه افریدي د خپل واده مراسمو لپاره کراچۍ ته رسېدلی دی. هلته به له هنشاه افریدي سره نکاح وکړي. شاهین شاه افریدي به د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر شاهد افریدي له لور هنشاه افریدي سره نکاح وکړي. د واده مراسم به د فبروري په 3 نیټه ترسره شي. د شاهد افریدي کورنۍ سرچینې وایي چې د هنشاه افریدي د ازموینو له امله به د هغې رخصتي یا دوره مراسم وروسته ترسره شي. اوس شاهین افریدي کراچۍ ته تللی دی، هلته به واده وکړي. شاهین شاه افریدي او هنشاه افریدي د تیر کال په مارچ میاشت کې کوزده کړې وه. اوس به د شاهین افریدي په واده کې به د پاکستان لوبډلې ځینې لوبغاړي هم ګډون وکړي. محمد امیر د شاهد افریدي ریکارډ برابر کړ. د پاکستان تیز توپ اچوونکي محمد امیر د بنگلادیش پریمیر لیګ BPL کې د تیزو 50 وکټو اخیستو ریکارډ چې له شاهد افریدي سره و برابر کړ. اوس په دغه ریکارډ ورګډ شو. محمد امیر د بنگلادیش پریمیر لیګ په تاریخ کې دریم تیز ترین توپ اچوونکی شو چې 50 وکټې اخلي. تر هغه وړاندې ډیوین براو او کیون کوپر دوه هغه لوبغاړي دي چې دغه کارنامه کوي. د ویسټ انډیز کرکټر کیون کوپر د بنگلادیش پریمیر لیګ کې تر ټولو چټکې 50 وکټې اخیستې دي، نو موړي دغه کارنامه په 13 لوبو کې ترسره کړې ده. بلخوا محمد امیر او شاهد افریدي په ترتیب سره په BPL کې په 15 لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. په دې نوملړ کې په دویم نمبر ډیوین براو دی چې په 14 لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. پر سنډیپ له میچانې لګېدلی بندیز لرې شو. د نیپال کرکټ ټولنې د دغه هیواد په تکړه لوبغاړي سنډیپ له میچانې بندیز لرې کړ، خو نیپال کرکټ ټولنې په رسمي ډول د دغه بندیز د لرې کولو جزئیات نه دي اعلان کړي. سنډیپ له میچانې د تیر کال په اګست میاشت کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د تیري په تور نیول شوی و او د تیري د قضیې له امله د نیپال کرکټ ټولنې پر هغه د لوبو بندیز لګولی و. اوس مهال رسنۍ راپور ورکوي چې پر سنډیپ له میچانې د بندیز د لرې کولو پریکړه د نیپال کرکټ د ټولنې اجرایوي کمیټې په غونډه کې شوې ده. هغه نور کرکټ کولی شي. د نیپالي رسنیو په وینا که سنډیپ له میچانې مجرم وپیژندل شي، هغه به د قانون له مخې د 10 څخه تر 12 کلونو پورې په بند محکوم شي. د نیپالي رسنیو له مخې مدعي نجلۍ د تیر کال په سپټمبر میاشت کې پولیسو ته شکایت کړی و چې بیا یاد کرکټر په اکتوبر میاشت کې ونیول شو او 13 میاشت په ضمانت خوشي شو. په نړیوال شل اوريزه لیګ کې نجیب الله زدران نن ډېره ناکامه توپخانه ترسره کړل. یوازې په 12 بالونو باندې یوه منډه وکړه. په ضحاک فاروقي په توپخانه کې په 0 باندې اوټ شو او په بالینګ کې بیا په ضحاک فاروقي په 4 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړل چې لوبه هم د دوی لوبډلې وبایلل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.